क्या मोबाइल किया रखा ना قدرمنو کتونکو بس ته په دا بوکا کې اطلاعات دي چې یحیی افریدي لاش دی صندوق کو هغه وختي ورکوز کړي او کفن دا وکاو چې په دا بوکا کې راوځي ان شاء الله په ویډیو ډیره مسالارو ځکه چې دا لږ مشکل وي په لایو کې ورکیا ولستو شو موبایل ولا موبایل ولا ها موبایل ولا ولا ټکای کې نه دی ګرځي وخت کې دا وسه ها موبایل څه دې دا کوم دی بس دا بوکا کې رونه وړو دا بوکا کې رونه وړلو کافانو صندوق کې ورکوس کړی ویډیو شیر کو آخری لمحات دی اخیری چې مرګري ته خبر شي د وګونه کاو ما پوس ماخه جا نور امر ورزا کوزاوي مړه قدرمنو دا لاش یې راوړو په دې کې قدرمنو کتون کو لاش یې راوړو دا یحیی افریدي لاش ده دا یحیی افریدي لاش ده قدرمنو ایکسکلوسیو فوټیج دی یحیی افریدي ریکاور الحمدلله 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 یحیی افریدي لاش ریکاور الحمدلله 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 یحیی افریدي لاش ریکاور شو هغه خمیله یوړو دا خمیله یوړو الحمدلله 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 قدرمنو د دومره خلک چې راغلي دا صرف د یحیی افریدي په دا غام او په دا درد کې دومره وو چې دا دومره خلک جمع شوي تاسو کتلی شو الحمدلله الحمدلله قدرمنو کتونکو یحیی افریدي لاش ریکاور شو یحیی افریدي هغه سانخه چې په 10 جنوري باندې شوې وه په 27 جنوري باندې هغه اپریشن ریسکیو اپریشن کامیاب کړی شو الحمدلله الحمدلله د یحیی افریدي لاش چې دی هغه ریکور کړی شو زه د پښتنو دغه وحدت لا دغه اتفاق لا دغه لم سلام پیش کوم یقینا چې پښتون قوم په خصوصا چې څومره انسانیت وو هغه ټول په دغه سانحه باندې د درد د غم او د هغه اظهار کړی وو الحمدلله دغه قبر هغه چې دی لاش هغه چې دی ریکور کړی شو قدرمنو مونږ کوشش دی چې تاسو له نږدې نه مخه یو خو چونکې هغه تاسو ولیدو چې هغو کسانو د ځان سره چې په کفن کې بند کړی و او ځان سره چې دی اوچات کړلو او هغه خیمه چې کومه تاسو له ښکوري په دا باندې سخت اوسې هغه دی دلته باقاعده اوس چې دی یحیی افریدي له د دغه به چې دی هغه کوي او بیا به یې چې دی په صندوق کې بندوي الحمدلله کم کسان چې دا ټیم مونږ ګوري هغو ټولو له ویو چې الحمدلله الحمدلله یحیی افریدي لاش چې دی هغه ریکور کړی شو الحمدلله قدمونو په دا اپریشن کې ډېرو خلکو حصه اخیستې وه او اوس چې دی هغه دا کوی دی په کم کې چې د یحیی افریدي هغه چې دی په 10 جنوري باندې په دغه کوی کې غورځېدلی و تاسو یې کتلی شو دا هغه کوی دی قدرمنو کتونکو په 16 جنوري باندې باقاعده د اپریشن آغاز وکړی شو الحمدلله د الله په کامیابۍ سره او د دومره قوم په دعاګانو او د پښتون قوم او د ټول امت مسلمه چې کوم اتفاق و په دا کیسه کې
هغه په اتفاق سره الحمدلله یحیی افریدي لاش چې دی هغه ریکور کړی شو. قدرمنو کتونکو د دې نه بعد مرحله د یحیی افریدي چې کوم هغه دی هغه دا مهال کیږي په هغه خیمه کې ډېر خلک دي. اوس په ویل تصفیه کیږي ریسکیو چې کوم سرکوري 1122 دی هغه هم راغلل. د هغې نه بعد به باقاعده په صندوق کې بندوي او هغې نه بعد به چې دی بیا مخکې هغه کیږي. دا مناظر تاسو لایف ګورو. دا چې دی دا مهال د یحیی افریدي چې کوم کوای و د هغه چې کوم قبر و په تاریخي قبر تقریبا 85 ګز بیا وروستو چې دی کام هم شو نو دومره غټ هغه کې هغه غورځېدلی و بیا قبر ډکلیر شوی و. خو پښتون قوم چې دی په دا کې ډېره دلچسپي اخیستې وه. الحمدللہ ان لوگوں کے لیے جن کو پشتو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ طویل آپریشن کے بعد شہید یحیی افریدی کی لاش ریکور ہو گئی. اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ سینکڑوں کے لوگ موجود ہیں اور یحیی افریدی کی لاش جو ہے وہ الحمدللہ ریکور ہو گئی. یہ ایک طویل جدوجہد تھی اور الحمدللہ پختون قوم اور بالخصوص تمام قوموں نے اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اس غم کو اس پہ غم زدہ تھے بہت زیادہ. اور سب لوگوں کی یہی ایک خواہش تھی کہ کب یحیی افریدی کی لاش ریکور ہوگی. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے یحیی افریدی کی لاش جو ہے ریکور ہو گئی. اور یہ ابھی لائف کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ مناظر ہیں اور یہ وہ جگہ تھی جہاں یحیی افریدی گر کر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جو شہید ہو گئے تھے. یہ جو ہے ابھی مزید کوئی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو ہے اس کو کور کیا جا رہا ہے اوپر سے. قدرمنو کتونکو بس دا تاسو ګورو دا هغه مناظر او هغه لمحه وه چې ډېرو خلکو دغې لمحې انتظار کولو چې کله به د یحیی افریدي لاش چې دی ریکور کیږي. دا تاسو کتلی شو چې د یحیی افریدي لاش چې دی هغه الحمدلله ریکور شو. اور مزید به چې دی د دې نه بعد چې کوم څه کیږي هغه به تاسو سره مونږ ښایو ته لایو ویډیو سره شیر کو. ملګري ته ډېر په انتظار دي ګروپونو کې هم شیر کو چې ټول مسلمانانو ټولو پښتنو او ټولو انسانانو له پته ولګي چې د یحیی افریدي چې کوم یوه دردناکه کیسه وه یوه دلخراش سانحه وه چې کومې سانحې ډېر زیات خلک دردولی دي ډېر زیات یې جړولی دي. نن چې دی هغه مقام دی چې د یحیی افریدي هغه لاش ریکور شو. یقینا چې د هر یو انسان چې هغه بحیثیت انسان د هر سړي بچي دی هر سړی دردېدلی و. یحیی افریدی خو را ژوندی کېږي نه خو د هغه په ریکور کېدو باندې د ټول پښتنو و انسانانو هغه زړه چې دی کم از کم مطمئن شو. مناظر تاسو لایف ګورو. دا مهال چې دی ډېر زیات خلک را جمع شوي دي او ډېر زیات خلک چې دی ګوري. قدرمنو دا مهال مونږ ډېر ملګري ګوري په سوونو کسان هم ګوري. تاسو ټول له گزارش دی چې تاسو چې دی دا ویډیو په هغه ګروپونو کې شیر کو سره مخکې شیر کو چې کم خلکو چاچام چې دی هر سړي دی یو هغه و چې کله به ریکور کیږي. نو الحمدلله نن هغه مناظر تاسو ګورو چې د یحیی افریدي لاش چې دی الحمدلله هغه چې دی ریکور کړی شو. قدرمنو دا اپریشن چې دی په دغه کې مقامي خلک و رضاکار خلک هم پکې وو. په دغه کې چې دی ډېرو زیاتو خلکو بڑھ چڑھ کر حصہ اخیستېدو. دا هغه مناظر وو کم چې د ډېرو کسانو خواهش و چې هغه یې وګوري. قدرمنو د مو سره چارج هم نشته دی چارج در سره ختم دی. ویډیو سره ګروپونو کې شیر کو چې ملګریو له ورسېږي.